یو سړی دی یو سړی سره دوستی ده او دومره ګیره دوستی ده دومره ګیره چې حد په تمام دی او دواړه دوستانم دی او دواړه بزرگانم دی او اولیام. دا یو یاري چرته تلو چې راغی نو دا بل مړو چې مړو چا ورته وی چې دوست دې مړ دی وی مړ شو وی چې نو ورننوت دی په کټ کې پروت دی نو د خپو ته ورته ودرېد زما دړه سره دومره بې وفایي چې بغیر زمانه روان شو یوازې لاړې دې درد ته ګوره دې عشق ته ګوره. زمونږ او ستاسو هم دوستان اشنایان شته دوستان خو خیر د مارخ پده دوست موز خو نشته. ما ته هغه ورځ یو سړي وویل ستا خولې نه ما په عمر کې دوست ټکی نه دی اورېدلی. تا چاته دا نه دي ویلي چې دا سړی زما دوست دی؟ نه په تقریر کې 2 لکه تقریرونه ما ستا اورېدلي، نه مجلس کې مې چېرته واورېده چې دا پلانی مې دوست دی. دا وی چې دا مې اشنا دی، دا دوست ټکی مې نه دی اورېدلی. دا ولې؟ ما وی چې زه چې چاته دوست به ووایم نو هغه خو به بیا داسې چې د رحمان بابا دا شعر مې ورته بیا وویل چې که د سر خندل دشوار دی ما او تا ته، دا په عشق کې سهل کار دی دشوار نه دی. که دا سر قربانول ما او تا ته ګران دي که نه، خو په مینه کې دا د سیکنډونو کار سیکنډونو. دوست زه دې ته وایم چې سعد ابن ابي وقاص په یو جنگ کې جنګېده او پیغمبر ورته ولاړ دی او ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص توره په لاس کې ده په مرګ سینه اچوي. سړی خو ځان بچ کوي او بل وایي که نه. سعد ابن ابي وقاص پې سینه ورچوي په توره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې ورمنډه کړه او سعد ابن ابي وقاص په دې املا داسې ټپ والی ورته ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي. ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. پیغمبر چې چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي، داسې بس حقوقي مرزه دوست دې ته وایم. بیا سعد چې په دې جنگ کې شهید شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی ورته ودرېد داسې. صحابه ته وایي چې اهتز له عرش الرحمن، نن د سعد په مرګ عرش هم جاړي. تاسو پوه شئ دوستی دا معنا دا شته نه او بس اشنایان دي او واقف دی او کلی دی او وطن دی. که تاسو چې واده ته لاړ شئ څه چل دی؟ یاره مړی ژوند دی یا جنازې ته لاړ شئ مړی ژوند. دغه کوڅه ډاکټوب مونږ هم کوو تاسو هم کوئ. تاسو پوه شئ بزرگ ورته ولاړ دی او ورته وایي چې سروې سي مینا بسارا میں روی سخت بے مہری کے بے ماں میں روی. دومره لوی بے وفایي دې وکړه چې بغیر زمانه روان شو. بیا ورته وایي چې اے تماشاگاہ عالم روئے تو، اے تماشاگاہ عالم روئے تو، تو چرا بہر تماشا میں روی. دنیا خو بستا د مخ تماشا کولا، نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شوې. نو یارې ورته د جنازې نه لاس راوویست. اوس مړ او د جنازې نه لاس راایستل عزیزانو دا کرامت دی او کرامت بعد الموت دا حق. چې لاس راوویستو ده والا لاس ورکول
چې لاس یې ورکولو هغه څومره اولیا چې ولاړ هغې دی ونیو او ویې چې که لاس یې ورکو اوس دنم ستا ونی تاسو خیال راغلی عزیزانو تعلق او رابطه هغه دې ته وایي که بیګا مې یو شعر کتو رحمان بابا وایي چې کم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم کم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم سلتوبې دي په هغې کلام